دے فرمائی ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر علینا ابا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دے فرمائی دا حدیث امام مسلم نقل کرے دے خپل کتاب کے صحیح حدیث تے. منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی گلو دا قریش و قافلہ را روانه وه او دا قافله دوی سره مالو. رسول الله مونږ 300 صحابه مجاهدین دی له تیار کړو چې تاسو لاړ شئ او په دې قافلې باندې حمله وکړئ او د دوی سره مالونه هغه ټول راوړئ او کوم مو چې قتل کړل نو هغه به قتل شي او باقي مو چې راوسته هغه به زمونږ او ستاسې غلامان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا صحابه رخصتول نو ابي عبدالله سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یوه کڅوړه راکړله چې په دې کې کجورې او خرما وه نور څه نه و. او زمونږ امیر چې ابا عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه نو مونږ ته به په ورځ او شپه کې یوه کجوره راکوله ځکه نور څه نه و. دا یوه کجوره باندې به مونږ 4 ساعت یعنې یو شپه ورځ تېرول. نو یو کس نه تپوس کوي یا ابا عبدالله په دې یو خرما کجوره دا به تاسو څنګه خوړله؟ نو صحابي ورته فرمایي مونږ به دا کجوره داسې خوله کې ونیوله او داسې به م رودله او روله لکه څنګه چې ماشوم یو څیز په خوله کې ونیسي او رویه فقط هغه خوله به مو پرې خوږوله. نور یو کجوره باندې 4 ساعته یا شپه ورځ څنګه تېرېږي؟ ګرانه ده، مشکله ده. مونږ د دې لوږې او د فقر په حالت کې د رسول الله اطاعت وکړو، خبره مو ومنله. ګوره اطاعت بهترین څیز دی ښه. رزق ورکولو والا څوک دی؟ الله. دې صحیح حدیث کې تاسو واورئ چې الله څنګه خپلو بندګانو له رزق ورکوي. زمونږ یقین، زمونږ توکل، زمونږ اعتماد په دکان جوړ دی، په ګاډي جوړ دی، په نوکرۍ او مزدورۍ باندې جوړ دی. که دا وي نو زه به ډوډۍ خورم، که دا نه وي نو زه به د لوږې مړ کېږم. خو انبیا او صحابه خو هغه خلک دي چې د هغوی یقین او اعتماد صرف په الله دی. او که موږ په دشته کې کینو، که په خوړګۍ کې کینو، که د غره د پاسه کینو، کوم رزق چې الله راته لیکلی دی هغه به راته رارسوي. نو موږ روان وو، حالت هم سخت دی، لوږه هم ده، په یو خرما یو کجوره باندې شپه ورځ تېرول او صرف اوبه به م څښلې. قافله زموږ نه بچ شوله او حالت زموږ د لوږې ډېر زیات دی. هغه خرما کجورې چې رسول الله را کړې وي نو هغه هم په ختمېدو دي. اوس 300 کسان دي نو د ورځې 300 خرما خپله کمیږي، ختمیږي. نو دې کې زمونږ په یو سمندر باندې لاره شوله. نو سمندر زمونږ مخې له یو مئی را ګزار که او دا دومره لوی مئی و چې بعض علماء کرامو فرمیلی دي چې دا 50 ګزه په 50 ګزو کې و، یعنی 50 ګزه اوږدوالی او 50 ګزه پلنوالی. نو زمونږ د دې جومات څو چنده راځي؟ دا مئی دی اوبو را ګزار کې د سمندر مخې له. مونږ ویل چې الله مونږ له غوښه را کړله. ابا عبیده رضی الله تعالی عنه فرمیل نه، دا خو سمندر را ګزار کړی دی او مړ دی. مونږ به په دې کې پوښتنه کوو، تحقیق به کوو، بیا به یې خورو. صحابي فرمایي ابا عبیده رضی الله تعالی عنه چې مونږ خو د الله میلمانه یو، الله زمونږ میلمستیا کړې ده، ځکه دا مئی مونږ ته را ګزار که راځي هلکه دلته دیره کېږو او دا غوښې خورو. و یو میاشت مونږ د دې مئی نه خوراک وکړو، یو میاشت غوښه مو ترې وخوړله. او د دې مئی د دې کب چې کومې سترګې وې مونږ به ورتلو، دې سترګې سره په لپو غوړي به م راغستل او په لوښو کې به م اچول او په همدې کې به بیا مونږ دا غوښه پخوله تر دې پورې چې مونږ ښه چاق شو، مضبوط شو. د چا په لار کې وتلي وو؟ د الله په لاره کې. چې تله 4 ساعتو کې یو خرما، لیکن اوس 4 ساعته غوښه ورته پرته ده. مونږ وایي نیمایي لا نه ختم کړی چې بس زمونږ د سفر خاتمه وشوله
امیر زموږ د مجاهدینو ویل چې ځو حرکت کو. نو 14 ملګري ځان سره واغستل او د دې سترګې په دې ځای کې دلته ودرول. لکه 50 متره اوچتوالی، تاسو ته اندازه لګېږي، او 50 متره داسې اوږد. نو 14 کسان خو دغه ځای پورې رسېږي. نو 14 کسان یې ځان سره واغستل او د دې سترګې په دې برید باندې یو پتون یا یوه حصه د غوښې را کټ کړه او را پرې کړله، او موږ په دې یو اوښ باندې وتړله چې د هغې د لاندې به موږ تېرېدو را تېرېدو، او ځان سره مو نوره غوښه ټوک ټوک کړه، میده میدم کړله، د دې دپاره چې مدینې منورې ته لاړ شو وچی کړو. مدینې منورې ته چې رالو نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې موږ ته خو الله داسې غوښه راکړله او موږ یوه میاشت خوړلې او ځان سره م راوړې م ده. رسول الله وفرمیل لږه حصه ما ته م راوړئ، دا خو د الله میلمستیا وه چې ستاسو یې وکړله.